خبرونو سرټکی د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفینو د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. حنیف اتمر له طالبانو غوښتي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي. ملګري ملتونه نن د افغانستان په اړه ناسته ترسره کوي. او پوتین له اوکراین سره د جګړې پر دوام ټینګار وکړ. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفینو د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مخالفو لویو سیاسي ډلو مشرانو په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان د کړکېچ حل لپاره د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق، محمد یونس قانوني، سرور دانش، احمد مسعود، جنرال تادین خان او یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو چې له افغانستان څخه بهر ژوند کوي په دې غونډه کې ګډون وکړ. د دې مجازي غونډې په ګډه اعلامیه کې د طالبانو حکومت مخالفو سیاسي مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د سولې د خبرو اترو غوښتنه وکړه. په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د کړکېچ حل باید د خبرو اترو او د افغانانو ترمنځ د خبرو او جامع تړون له لارې ترلاسه شي. سرچینو شال ټلویزیون ته تایید کړی چې ایران د دې اجماع په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او احتمال لري چې دا پروسه به د نورو هیوادونو لخوا هم ملاتړ شي. کابل کې د قطر د سفارت یو پخواني چارواکي شال ټلویزیون ته تایید کړی چې قطر د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل ملاتړ کوي او په وینای افغان سیاستوالو د طالبانو حکومت باید خپلمنځي خبرې وکړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ژیلبیر تیران کابل ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره لیدلي دي. د خبر پاڼې له مخې په یاده لیدنه کې ژیلبیر تیران ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي او د اقتصادي برخې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې به لا ډېره همکاري وکړي. په دې لیدنه کې ښاغلي متقي د اروپایي ټولنې څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره د مثبتو ګامونو غوښتنه کړې ده. حنیف اتمر ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړي. د تیر جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي چې دوی د افغانستان د روانو بحرانونو د حل لپاره د سولې لاره بین الافغاني خبرې او سیاسي مذاکره غوره کړې ده. هغه زیاته کړې چې د دوی غوښتنه دا ده چې طالبان هم د دې بهیر ملاتړ وکړي او د بین الافغاني خبرو اترو میز ته د حاضرېدو له لارې دا تاریخي فرصت ضایع نه کړي. هغه ټینګار وکړ چې اوسني حاکمان باید د خلکو حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي او د ملي خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د سولې او عدالت ملي حرکت د افغانستان د ژغورنې عالي مقاومت شورا او د افغانستان د نجات ملي مجمع هغه سیاسي ډلې دي چې په دې نوي تفاهم کې سره یوځای شوي دي. د طالبانو حکومت یادې غوښتنې ته تر دې مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی. جلال آباد ښار کې د سپین جومات د بیا رغونې پاتې چارې پیلیږي. د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ننګرهار والي په هڅو د سپین جومات پاتې چارې پیل شوي چې د ولایت مقام مستقیمې څارنې سره به پر ټاکلې نیټې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خبرپاڼې له مخې دغه جومات په وجریبه ساحه کې جوړیږي چې پر 2 جریبه ځمکه یې د ودانۍ چارې روانې دي او پر یو وخت به د شاوخوا 14,000 کسانو ځایولو ظرفیت ولري. په 2 نورو پوړونو کې د اودس کولو ځایونه، تشنابونه، د اوسېدو خونې او نور اړین ملحقات هم لري. یا تاریخي جومات د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان له لوري جوړ شوی و. په 1492 کال کې زلزلې تخریب کړ چې د تیر حکومت پر مهال د اماراتو د شیخ زاید جومات په بڼه د جوړولو کار پیل شو، خو د مالی فساد له امله یې چارې نیمګړې پاتې شوې دي. ملګري ملتونه نن د افغانستان په اړه ناسته ترسره کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه نیویارک کې د افغانستان روان وضعیت په اړه ناسته کوي. سرچینو ویلي یا د غونډه کې به ګډونوال د افغانستان روان سیاسي او بشري وضعیت په تړاو وروستي جزئیات وړاندې کړي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یوناما به هم د هیواد د روان وضعیت په اړه
خپل تازه راپور وړاندې کړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار غوښتي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی ته وسپارل شي. دفاع وزارت د کونړ زلزله ځپلو لپاره 33 کورونه او یو مسجد جوړوي. دفاع وزارت ویلي چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې زلزله ځپلو ته د 33 میلیون افغانیو په ارزښت 33 کورونه او یو جامع جومات جوړوي. یاد وزارت وایي چې جومات به د 300 لمونځ کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري. سږکال په کونړ ولایت کې د خونړۍ زلزلې له امله شاوخوا 2.5 کسان مړه او نږدې 3.5 ټپیان شول او همداراز نږدې 6,000 کورونه په بشپړه توګه ونړېدل. ټرمپ د درېیمې نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو څخه کډوالي د تل لپاره بنده کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د هغه حکومت د افغانستان، هایتي او سومالیا په ګډون د درېیمې نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو څخه کډوالي د تل لپاره بنده کړه. ټرمپ دغه خبرې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې وکړې او یاد هیوادونه یو ځل بیا د دوزخ په توګه یاد کړل. په ورته وخت کې د ټولو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیې چې تر کار لاندې وي هم درول شوي دي. پوتین له اوکراین سره د جګړې پر دوام ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به په اوکراین کې خپلو پوځي عملیاتو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې ټول هدفونه یې په بشپړ ډول نه وي ترلاسه کړي. پوتین په خپلو خبرو کې د اوکراین ختیځ دونباس سیمه د روسیې د تاریخي خاورې برخه وبلله. هغه ټینګار وکړ چې دغه سیمه تل د روسیې برخه وه او له تاریخي پلوه ځانګړی ارزښت لري. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې مسکو د جګړې د ختمېدو غوښتونکی دی خو د دې هدف لپاره د پوځي ځواک کارول اړین ګڼي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خاورې یوه برخه روسیې ته ورکړي په داسې حال کې چې واشنګټن د جوړجاړي په لټه کې دی. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.